د مختلفو هیوادونو له تحریماتو او بندیزونو څخه افغانستان تر بل هر هیواد متاثر دی چې نور باید دغه تحریمونه پای ته ورسېږي. افغانستان که څه هم د شنغهای د همکارۍ د سازمان د ناظر په صفت عضویت لري، خو متاسفانه د دغه مسؤلیت د نه ورکولو پرېکړه یک طرفه شوې ده او د افغانستان نظر پکې نه دی اخیستل شوی. په آزاد تجارت کې افغانستان رول او په همدې برخه کې د اوراسیا د مطرحو هیوادونو اتصال په مورد باید افغانستان له جغرافیوي جوړښت څخه اعظمي استفاده وکړي. د اوراسیا په اتصال کې منطقوي مطرح اقتصادي هیوادونه باید د افغانستان د اوسپنې پټلۍ، همدارنګه د سړکونو په انکشاف او رغونه کې همکاري وکړي. د اوراسیا همدغه اقتصادي هدف ته د لاسته راوړنې په خاطر د افغانستان د انرژي او ټکنالوژي په برخه کې باید لا ډېر انکشافات ترسره شي. د چین د یو کمربند یوه لاره پروژه څخه افغانستان هم باید استفاده وکړي او د چین د دغه کمربند په ارتباط د افغانستان رول باید د پامه ونه غورځول شي. په پای کې ویلی شم چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او مشارکت دپاره چمتو دی.